بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کومه د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره، او په دې کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش کنورسیشن راوړی دی. یعنی تاسو څنګه کولی شئ چې یو دکان ته لاړ شئ او د هغه سره په انګلیش کې خبرې وکئ. یعنی د سټور کیپر سره د دکاندار سره په انګلیش کې خبرې وکئ. که تاسو نن دې کلاس ته په توجه سره وګورئ او تر اخره وګورئ، نو تاسو به بالکل ښه په اسانه سره په انګلیش کې خبرې کول زده کئ. یعنی د دکاندار سره به په انګلیش کې خبرې کولی شئ. صحیح ده؟ ګوره ته کسټمر یې. صحیح ده؟ او کسټمر ته موږ په پښتو کې ویلی شو پېرودونکي. یعنی کوم چې پیري کوي زی راځي، ده ته په انګلیش کې وایي کسټمر. ته لاړلې دکان ته، هغه ته دې وویل چې هیلو. د دې مطلب شو سلام. صحیح ده؟ د هیلو مطلب دی سلام. یعنی تا ورته وویل چې السلام علیکم. بیا درته سټور کیپر څه وایي؟ د سټور کیپر مطلب دی دکاندار یا دکان ساتونکی. هغه وایي هیلو ویلکم، هاو کین آی هیلپ یو. د دې مطلب دا شو ګورئ هیلو وعلیکم سلام. بیا دی ویلکم یعنی ښه راغلاست، په خیر راغلی. هاو کین آی هیلپ یو یعنی زه څنګه کولی شم چې ستا مرسته وکړم. صحیح ده؟ هیلو ویلکم هاو کین آی هیلپ یو یعنی وعلیکم سلام، په خیر راغلی، زه څنګه ستا مرسته کولی شم. هغه تا ته دا وویل. صحیح ده؟ بیا ته کسټمر یې. صحیح ده؟ ته د هغه نه تپوس کوې ډو یو هیو فریش فروټ؟ آیا تاسو تازه میوه لرئ؟ یعنی تازه میوه در سره شته دی؟ ډو یو هیو فریش فروټ؟ تاسو سره تازه فروټ شته دی؟ سټور کیپر درته وایي یس وی هیو فریش ایپلز اینڈ بیناناز ویچ ون وڈ یو لائک. دکاندار درته وایي چې آو مونږ سره تازه مڼه او کیله شته دی. یعنی مونږ تازه مڼه او کیله لرو، کومه غواړي؟ یعنی کومه یوه ته غواړي. صحیح ده؟ یس وی هیو فریش ایپلز اینڈ بیناناز ویچ ون وڈ یو لائک. او مونږ سره سیب یعنی مڼه او کیله شته دی، کومه غواړي؟ کسټمر ورته وایي I'll take apples. How much do they cost? I'll take apples یعنی زه به مڼې واخلم. صحیح ده؟ How much do they cost یعنی دا څومره قیمت لري. زه مڼې اخلم خو تپوس کوي چې په څو روپۍ باندې دي. صحیح ده؟ I'll take apples. How much do they cost مڼې به واخلم، قیمت یې څومره دی. سټور کیپر ورته وایي 1 kilogram of apples is rupees. یعنی دکاندار ورته وایي چې 1 کیلو مڼه چې کومه ده هغه په 80 روپۍ ده. صحیح ده؟ 1 kilogram of apples rupees. 1 کیلو مڼه په 80 روپۍ ده. صحیح ده؟ کسټمر ورته وایي اوکے give me 2 kilograms. وایي چې صحیح ده 2 کیلو ماله راکه. اوکے give me 2 kilograms. give me 2 kilograms مطلب دی یعنی 2 کیلو راکړه. صحیح ده؟ خاص سټور کیپر ورته وایي of course just a moment I will wait them for you. of course یعنی بالکل. just a moment یعنی لږ انتظار وکړه. صحیح ده؟ یو شیبه صبر وکړه. I'll wait them for you یعنی زه ستا یعنی دا زه ستا دپاره وزن کوم. صحیح ده؟ of course just a moment I will wait them for you یعنی بالکل شیبه صبر وکړه، زه یې درته وزن کوم. صحیح ده؟ بیا چې کوم کسټمر دی هغه ورته وایي have the new bags of rice arrived. مطلب یې دا شو چې د وریجو نوي بوجۍ هم راغلي دي. تپوس دې کوي چې آیا نوي وریجې راغلي دي؟ have the new bags of rice arrived آیا د وریجو نوي بوجۍ راغلي دي؟ سټور کیپر ورته وایي yes rice from Lahore and Kandahar has just arrived. Yes, rice from Lahore and Kandahar has just arrived. او د کندهار او لاهور نه وریجې تازه راغلي دي. صحیح ده؟ کسټمر ورته وایي
how much are the Kandahar rice bags. یعنی د دې مطلب دا شو چې د کندهار وریجې د 100 روپو دي. صحیح ده. how much are the Kandahar rice bags. یعنی د کندهار د وریجو بیگ په 100 روپۍ دی. صحیح ده. سٹور کیپر ورته وایي one bag costs 5000 rupees. یعنی یو بیگ چې کوم دی هغه د 15000 روپو دی. صحیح ده. one bag cost 5000 rupees. یو بیگ د 15000 روپو دی. کسٹمر ورته وایي all right please give me one bag. د all right مطلب دی ښه ده یعنی سمه ده. یو بوجۍ راکړه یعنی یو لفافه راکړه. صحیح ده. all right please give me one bag. د بیگ مطلب لفافه. صحیح ده. ښه یوه بوجۍ راکړه. سٹور کیپر ورته وایي sure do you need anything else. د sure مطلب ښه یقینا یعنی حتما نور څه شی درته پکار دی. do you need anything else یعنی تا ته نور څه پکار دی. کسٹمر ورته وایي that's all nothing else do you need except card payment. that's all مطلب دی بس دا دی نور څه نه دی پکار. مطلب دا دی nothing else څه نه یعنی بس دا دی نور څه نه دی پکار. صحیح ده. نو ورته وایي چې do you accept card payment. وی تاسو د کارت پیمنٹ قبلوي یعنی ما سره کارت دی چې کارت درکم دې نه به پیمنٹ وکئ. سٹور کیپر ورته وایي yes we accept cards and cash how would you like to pay. سٹور کیپر ورته وایي چې آو we accept cards and cash وی مونږه کارت هم قبلو او کیش پیسې هم قبلو. how would you like to pay یعنی ته څنګه غواړې چې مونږ له یې راکې. صحیح ده. کسٹمر ورته وایي I'll pay by card وی زه به یې د کارډ نه درکمه. صحیح ده. I'll pay by card یعنی زه به یې د کارډ سره ورکوم یعنی ما سره کیش پیسې نشته دی. صحیح ده. سٹور کیپر ورته وایي please tap your card here یعنی مهرباني وکړئ دلته خپل کارډ ټچ کړئ. صحیح ده. د ټاپ مطلب دی ټچ کول. please tap your card here یعنی مهرباني وکړئ دلته خپل کارت ټچ کړئ. تاسو به خیال کړی وي هغه د پیسو مشین وي وړوکی شان د دې موبایل په شان هغه ورکړي او هغې کې خپل سکینر وي چې هغې باندې ټچ کړي نو ستا پیمنټ وشي. صحیح ده. بیا کسٹمر تاسو وګورئ. کسٹمر ورته وایي is it done یعنی خلاص شو وشو. is it done خلاص شو. سٹور کیپر yes it's done here's your receipt and thank you for shopping with us. yes it's done او وشو. here's your receipt وی دا د ستاسو رسید. صحیح ده. and thank you for your shopping with us او ستا مننه کوو چې د دې ځایه دې سودا وکړله. صحیح ده. yes it's done here's your receipt and thank you for your shopping with us او خلاص شو دا مو رسید او مننه ستاسو له سودا کولو. صحیح ده چې د ما نه مو سودا واخیستله. کسٹمر ورته وایي thank you very much you have great service. thank you very much یعنی ستا ډیره مننه ډیر ښه خدمت لري. صحیح ده. د سروس مطلب دی خدمت یعنی ستا ډیر ښه سروس دی. thank you very much you have great service یعنی ډیره زیاته مننه ډیر ښه خدمت لري. ګوري سٹور کیپر ورته بیا وایي you're very welcome please visit us again یعنی تاسو مهرباني کوئ بیا هم ښه راغلاست. صحیح ده. د دې په ساده پښتو کې دا مطلب شو you're very welcome یعنی تاسو مهرباني کوئ. please visit us again بیا هم ښه راغلاست یعنی چې بیا هم راځي زمونږ درته د اوس نه ښه راغلاست دی. صحیح ده. په خیر راغلی دی. هم په دې ځای باندې د دې وړوکي شان کنورسیشن اختتام کوم. زه امید کوم چې د دې نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي. که دا تاسو په یو ځله باندې زده نه کوئ او تاسو ته یاد نشي نو تاسو بیا دا وګورئ بیا یې وګورئ تر هغې یې ګورئ چې تر څو مو زده کړي نه وي. صحیح ده. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره تر د بل کلاسه پورې. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم
تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.